د هند برید ته د پاکستان د لومړي وزیر غبرګون او خبرداری. شهباز شریف د هند برید سخت په غوسه کړی. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د شهباز شریف خبرداری. د هند برید ته به پرېکنده ځواب ورکړو. د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د هند بریدونو ته په غبرګون کې وویل چې د دغه هیواد برید ته به پرېکنده ځواب ورکړي. نوموړي دغه بریدونه بزدلانه بللي او ویلي دي چې د هند پوځ د پاکستان په خاوره کې په 5 ځایونو کې بریدونه کړي دي. دا په داسې مهال کې ده چې د پاکستان دفاع وزیر هم د هند برید ته ځواب ویلو خبرداری ورکړی. اخوا د هند دفاع وزارت بیا په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې یې سندور عملیات ترسره کړل. دغه وزارت په خپل بیان کې زیاته کړې چې هندي ځواکونو د پاکستان په خاوره کې او د دغه هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ترهګریزو فعالیتونو اړوند مرکزونه په نښه کړي دي. د هند دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغو اپریشنونو کې د ترهګرو ډلو اړوند 9 مرکزونه په نښه شوي دي. پاکستان وایي د هند په برید کې د جهلم اوبو بند ته هم ځای زیان اوښتی دی او په توغندیو د بند لګېدو د دوی د اوبو ستونزه بهرنۍ کړې ده. په خپرو شوو ویډیوګانو کې دغه زیان سطحي لیدل کېږي. هند له وړاندې پر پاکستان خپلې اوبه بندي کړې دي چې دغه هیواد یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د کشمیر په مرید کې سیمه کې د هند لخوا د لشکر طیبه ډلې یو مرکز په نښه شوی چې په خپرې شوې ویډیو کې ترې د جسدونو ایستل او ویجاړي لیدل کېږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.